السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت کې په دې کوم دکان کې چې یم نو دا کباړی دکان دی. کباړی دکان مطلب دا دی چې دا هغه سامانونه دي چې د خلکو نو په کار او دې ته ورکړي دي اوس خرڅي او دې ته خلک راځي داسې دې کې سامانونه اخلي. اوس دا کاوچ دی دا ګوره د جنکو ته وګوره دغلته دا تروپ نیکه پکې ناست دی پکې چس کوي گیم روان کړی د سوپې ته وګوره. اوس مثال په توګه دا سوپا هلم هاي دا سوپا چې کومه ده نو دا په څو باندې ده دا په یو کم $90 باندې ده. دا مطلب دا چې غورځولې ده بس دې روړې ده صفا کړې ده او is this belong to you guys? No, it was down here so okay راګه دې ورکه ما ته دا تاسو نه پریوته اسه دا خبر ډډې ور پورې مګه ما نور څه شته نه. here you go sir. okay who's winning? he is وی بابا غټي د خیره سره بابا ناشته بابا ته کم دینو کم سے کم داسې سلو کالو خو دې دې کورسو ته وګوره تاسو څه خیمه وګوره دې چې کوم خلک راغلي کنه نو دې ته وګوره دا ټول هغه سامان نه دي کوم چې په کباړ کې مطلب د دې بار ټرک ولاړ د څوک چې راشي دا من نه غورځي دې کورونه تمزي سورځي مخکې مام راغوختي وکړتا انا ما ته راش موږ سره بلا سامان نه دی وېسه نو بیا کاغذ راکو هغه موږ ټیکس کلیم کو دا ورغه سی ډي پلیئرز دي او دا پکې پرشر کوکر دي ماشینان دي پکې کنه دا پکې بل ایچ ډي وی ډي پلیئر دی کنه سپیکر دي پکې تاسو پکې سپکاري ګر ما ته وای چې راوښلم ته ورخه ضرورت وای زرا غستېشم د تک ورته کاکا ته ور کاکا خدا سي پتونه چولې ماشاءالله او ټیټ شو تا هیټر دی پکې لیمپونه دي پکې په ټول دکان کې ګرځوم راځم ګرځوم دا کړ چې عمله خوږي دا غیر لپاره شی دی شی مطلب دا چې دا دغه وته چې عمله ته شي کنه نو د تاسو ګور د په بجلی کار کوي تاسو داسې کې کنه په بجلی کار کوي دا شی وته لګیدل دي او زل تر هغه ملګری دکان تر هغه ما ملګری پیزا سٹور دی تاکي نو هغه ماته تاسو پیزا جوړوم او وکیل هلک د سیلزمن خلک پکې کارونه هم کوي روزګار هم روان دی د سوپا اخلي ځان له او د خوراشه جامیم دی پکې لوخیم دی پکې جګونم دی راکړه جګ دی دغه سړی شملې سکی کنه شملې پکې ځان له جوړو او لوخ لرګو ته ګوره خراب شي دی پکې او خلک پکې ځان ویني کنه مو خلک چې کباړ درو شي شرمېږي چې کباړ ته خلک بوجي کباړ کې سامان واغستو دلته په کباړ کې شرم نشته ځکه چې کم دین ما سره ماشوم راغلی واسه شو ما یو پیرځان چې کم دینو بنې نه غوښتي ډېر مزیدار و چې ما چول نو ما ته اکثر به خلکو وی دا ته په کې بازار کې غوښتي مې کې بازار په کلاسي ها ته ته پکې وګوره نو بیا راته وی کباړی بازار دا واکری دي هغه مشران چې ګرځي کونټې دي ډنګورې دي کنه او بستی دي رکه ماشومان صندوقونه دي کله چې وطن ته ځم دلته ځان له صندوق اخلم کا صندوق ډېر مزیدار دی ډېر خیر سپکوم دی وړو کې هم دی په 10 روپے باندې دا بل ډېر مزیدار دی لکه تر اسکین کړه په سو دی نو مزیدار دی او بعضې وخت کم دی یو سړي دلته یو شی غوښتی هغه بیا چې کم دی په 15 روپے غوښتی په $1 ملیون خرڅ کړو ځکه چې دې کې بعضې وخت چیزونه پکې انټیک وي هغه کاغذ ته وګوره د 400 روپو غوږونو ته هیډفون اچولي دي او بیا ورپسې چې کم دی 50 روپو جیکټ اخلي ځان له په کباړ کې داسې نو ماسي ته وګوره ماسي پکې وګوره د پیزارونو ته وګوره د پیزار ته وګوره هغه پیزار دی له خیر سره چې کم دی او مای ګاډ دا کسړلې په سر گزارو کا پور را پورې بته وتی موږ په پیزار کمزور اخلو چې څه کوم په ونه یا په سوکونو د کاکا ته وګوره نه نو پټی دي کنه بلټونه دي باندې ته وګوره چې جمع روان دي سړی په کې دا باندې ځان لواخلي دا چا چولې دي استعمال شي ترځي ته وګوره خلک وته دا ډېر مالدار علاقه ده هاي ډینګ سر مالدار علاقه دا سره چې مطلب دا چې دلته کې لکه غریبانه نه پاتې کی سړی په راشي کې به بازار کې جامې واخلي نو په دې کې شرم نشته دا پکې فټینګ روم دی خلک پکې جامې ټرای کوي ورنه پیته وسره ده کمای دا کمای ولا د خو زنانو جامې دي خو سړو جامې دي نو دا مثال په توګه هغه د اسی وته صفای والته پکې ور ماشي لګي جارو اخی نه او دغه پکې کمبلیم دي تولایانیم دي نرسانو جامې پکې دی راکه نه نرسانو جامې پکې دی په 199 باندې نرسانو نه کوي غاون کې نرس پاتې کی مې کپاغه برابر چې ولا واخلم هغه ماشي ته وګوره کنه کتابونه پکې بیل ملاويږي فلمونه پکې بیل دي سیډیانه پکې بیل دي دې ته وګوره تاسو زموږ کلیوالو روړې خرڅ کړي دي کلیوال مطلب دا دې فلمونه ته پکې وګوره ډي وی ډیز دي هلکه کوم یو فلم پکې واخلو وګوره هغه فلمونه دي پکې انت پکې وګوره کراینګ انجل هم پکې دا جوړیدونکو پرېخته او ماشي لګیا د خپل ناپ پکې ګوري کنه هر سړی لګیا دی هیڅ پکې نه غنښت او نه پکې شرم څه شته چې سړی و شرمېږي چې ما استعمال شوی جامې واغوندې په دې پیسې غلا ورغی کنه
او دا دی صفا کی مزیدار داسې صفا کی وګوره په $6 دا هوډي چې داخله چې تبل ځای کې نو وکړه د قیمت وګوره دا بس غني راشد په موبایل کې وګوره ماته وای په سٹور کې چې دا جرسی تاخله دا $6 دی او دلته ته چې کم نه په $6 باندې اخلي نو چې ټیکس په لګي $6 او شپېته پیسې بشي او اسه چې کم نه $76 دی 76 باندې بیا ټیکس مو لګي اتیا او 2 ته خبر ازي نو ته سوچ کاوه نور به وخت نه څه ولکه سړی ځان چې کټکلی ځان باندې ټرای کوي کوشش کوي چې برابر در باندې کنه نو دومره فرق دی دې ته وګوره هنه دا قیمتونه دي دلته کې د ماسي ته وګوره دا په $1 باندې جوړه ده دا کور کمانو په شان دی ته پکې ځان لخمه زار پرس اخلي هنه بوټانو ته ورش بوټ ته یو خیم بوټ قیمت ته درخایم او دلته پکې ګوره د ګالز اشیم دی پکې نو دا هغه شیزونه دي چې چانو په کار ورزولې کباړ ته تل ډیران ته وتل دا پکې بشو د سپیډ دا وره مونږ کله پیشوګان ډیر دي مې چې هغه د سوا اخلو داسې هم خوشاله شي چې مونږ دا شی وروړو دا پکې دا ماشين دی دا ماشين سکین کړه پسو دی دا ماشين سکین کړه پسو دی پکې دا چې عام بازار کې پسو دی د پوره پکې دلته کې ټیم پیسوم پروت هغه وی چې کم نه $3.5 دی چې نه وی اخلي او زور چې اخلي په $1.5 دلته په $1.5 باندې لګیدل کړه ته پکې ګوره هم ټیم پیس دی ټایم پیس دا ټوکرې دی پکې شیزونه دی پکې نو بس که تاسو لګی راته وای چې راواخلم او کنم لګی نوم راته وای کاکاز وی ته وګوره پکې شرټ ګوري है ना तो कर देता हूँ पूरा ऐसे करना टी शर्ट तो पूरा और हैंड ओवर वाला ब्रांडेड चीज़ नहीं दी बाकी अरे वो तो खुद चला के मारा बाकी दाना मिला शवा बस चीज़ नहीं दगा शांति दी खड़ीर दी आगे बताओ बाकी राश अगर डीवीडी प्लेयर बाकी पूरी और दा जिना के दगा सोफे पर जी और राजी दगा जिना के नहीं دا یو غلک سره خپل ګډول غواړي چې سره خبري وکي او بل چې کم نه دا ته ورته په راشي اخلي اشاره کته وګوره په سوده د قیمت سوده سوري نه هغه ماشين چې متاغه ده کې خو دا وګوره په دوره قیمت چې نه وي اخلي او په دلته په $119 باندې چې نه کې ویني تاسو په کډکې کې به تخکاری سو په واغسته لاړه ویړه کاو چې ور دلته په ملاسته وي او کوشش وکړي چې هغه غلک سره خپل ګډه کی هغه جس چې کنه نیکه سره ناستو نه په گاډي کې ونه نواسي بار بار تخکاری شي چکه دا مزه په خار کې دي اوس جوس مونږ باروزو دي هغه کار کوي او جنکو چې کم نه کم موټر کې راغلی او ګوره سره خوشاله ده جمپونه موتوي او کوشش کوي چې دی الک سره خپل ګډه کی او الک چې کم نه الک اګنور کوي هغه سره تعلق نه ساتل غواړي او کوشش دی چې سره خپل ګډه کړي تاسو کو دا دومره لوی سٹور دی که تاسو ګوره او دغه جنکو ځان دغه شیز نه واغستله دومره لوی دی نو بس هم د دې سره وزو کې خان تاسو نو واخلم اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه او د لوی الله په امان